نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من خرج من بیته الى الصلاة او الى المسجد، وای څوک چې د خپل کور نه جماعت ته روان شو او الى صلاة مکتوبه فرض منځ لپاره ووته ده او اودس په کور کې وکړو، دا انسان د دې سړي اجر څومره الله ورکوي؟ فاجره كاجر الحاج المحرم، وای د دې انسان اجر دومره اجر الله ورکوي لکه د حج امر اجر ورکوي. الله اکبر، دا څومره عظیم ثواب د عزتمندو چې مونږ او تاسو تصور هم نشو کولی. یو سړی به وایي دا څنګه وسو مونځ ته تګ باندې الله جل جلاله د حج امر ثواب ورکوي. عزتمندو دا د الله جل جلاله رحمونه او فضلونه دي په مونږ او تاسو باندې چې مونږ له راکوي. څومره اسان عمل دی دا د دین معلومیږي. عزتمندو اصل کې د الله کورونه دا ډېر عظیم شان لري. د الله کورونه تاسو سوچ کوئ دا الله دومره رحمتونه دي، دومره سخی ذات دی، دومره جواد ذات دی، دومره رحم کوونکې رحمت ورونکې ذات دی. دا جمعه دومره اهمیت لري او دومره شان لري چې شپه ورځ په دې جمعتونو باندې د الله رحمت ورېږي. هغه انسان چې غواړي یقینا چې په ما باندې د الله رحمت وورېږي لاړ شي جمعات ته لاړ شي، جمعات ته داخل شه، په تا باندې د الله رحمتونه د اسمان نه ورېږي، ته پکې شاملېږي. دا ګومره داسې عظیم ذات دی چې ته د هغه کور ته ځې په دغې باندې تاله د حج امره ثواب ورکوي. ګوره حج چې دی په چا باندې فرض شي هغه به ځي، ضرور به ځي، هغه خپل ځای، لیکن د هغې ثواب الله په دې موږ او تاسو راکوي. او دا صحیح حدیث دی، ډېرو محدثینو دا صحیح کړی دی. نو دا اهتمام کول پکار دی. عزتمندو فرض مونځ باندې ډېره زیاته پابندي کوئ او دا ثوابونه ځان ته مخې ته کوئ چې په هر قدم باندې لس نیکۍ دي. همدغه رنګې د حج امره ثواب د الله جل جلاله درکوي او همدغه فرض مونځ له په 20 درجې باندې حسابوي او په دغه جماعت کې به تا باندې د الله رحمتونه دا ورېږي. مسلمان نور څه غواړي که واقعا یو سړی یو انسان مسلمان وي او الله یې پکار وي او د الله رحمتونه او نعمتونه او جنتونه او مغفرت یې پکار وي.